یهود او نصارا د یو بل دوستان دي، خو یهود او نصارا د نبی علیه السلام په زمانه کې د یو بل دوستان نو. هغه وخت کې د یهودو د نصاراو په مابین کې دومره خطرناکه دشمني وه چې یهودو چې کم پیغمبر ته نعوذ بالله ولد الزنا ویل، کم پیغمبر ته چې غلط نسبتونه کو، هغوی دا خبره کوله چې هغه پیغمبر موږ وجله چې عیسی علیه السلام دی. دغه پیغمبر ته بیا نصرانیان څه وایي چې دا اله دی او خدای دی. نو ګوره څومره عقایدو کې فرق دی. یو وایي چې دا نعوذ بالله ولد الزنا دی، دا د الله پیغمبر نه دی، دا موږ وجلی دی. او بل څه وایي، بل وایي چې دا پیغمبر خو لا پرېږده، دا هم اله دی، الله دی. نو څومره د دې دواړو عقایدو په منځ کې فرق و. خو هغه زمانه کې نبی علیه السلام ته الله فرمایي چې ګوره تاسو منیسئ یهودو نصاراو لره دوستان، بعضې د بعضو دوی دوستان دي. هغه زمانه کې خو دوستي نه وه، دا اصل کې د قرآن کریم پیشنګویي ده. دغه زمانه یې ښودلی دی. اوس یهودو نصارا سره یو شوي دي. دا هر څه اختلافات دوی پریښی دی. اوس د مسلمان په خلاف باندې یهودو نصارا سره یو شوي دي. یهود تر شا ولاړ دي او نصرانیان مخکې کړي دي. ځکه نصرانیان چې د تعداد په اعتبار سره، د ملکونو په اعتبار سره ډیر زیات دي، ډیر زیات نفوذ لري. یهود ډیر کم دي، خو د دنیا کنټرول د یهودو په لاس کې دی. وجه دا ده چې غټ غټ بانکونه د یهودو دي، غټ سرمایه‌دار خلک یهود دي په امریکا کې، په اروپا کې. نو د اروپایان او امریکایان که عیسویان هم دي، دا د یهودو په لاس کې دي. نو اوس یهود تر شا ولاړ دي او نصرانیان مخکې کړي دي. دنیا مسلمانانو سره جنګوي. نو اوس یهودو خپل هم جنګ شروع. نو الله فرمایلی په هغه زمانه کې چې ګوره یهودو نصاراو سره دوستي مه کوئ، بعضهم اولیاء بعض، بعضې د بعضو دوستان دي. اوس دغه آیات ته چې موږ تاسو وګورو، ټول اسلامي ملکونه الا ماشاء الله چې څومره پاکستان دی، عرب دي، ترکیه، دا نور چې څومره اسلامي ملکونه دي، مصر دی، الجزایر دی، لیبیا دی، تونس دی، مغرب دی، دا ټول اسلامي ملکونه د کفارو سره دوی دوستی خلاصه کوي. یو قوي او مضبوط اړیکه لري. د کفارو په خلاف باندې د جهاد کول خو ډیره غټه خبره ده. د کفارو په خلاف باندې یو خبره هم نشي کول. د قرآن کریم د دغه آیات په وجه باندې، دغه آیات باندې دا ټول اسلامي ملکونه چې څومره دي په دغه آیات باندې دوی عمل پریښی او دغه آیات باندې دوی کافران شوي دي په اجتماعي طریقې سره چې لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. الله فرمایي یهود او نصاراو سره دوستی مه کوئ، دوی سره بایکاټ وکړئ او دوی ورسره دوستی کوي، دوی ورسره تعامل کوي. په یو کال کې 6 میلیارډ ډالر ترکیه تجارت لري د اسرائیل سره، او اسرائیل چې په مسلمانانو بمونه وري، او د ترکیه تجارت د ورسره 6 میلیارډ ډالر په یو کال کې. دا داسې ورته نشي ویلی چې دا تجارت نور زه بندوم. د ترکیې د لارې نه دا شیان تیریږي، مال تیریږي، اسرائیلو ته راځي، اروپا نه چې کوم شیان راځي. خو ترکیه ورته دا نه وایي چې لاره بندوم او زما ستا سره نور تعامل قطع، ځکه ته په مسلمان ظلم کوي. چا چې دوستانه وکړه ستاسو نه د دوی سره، فإنه منهم، دا د دوی د ډلې نه شو. الله فرمایي چې چا یهودو سره دوستی وکړه دا یهودي شو، که چا د نصرانیانو سره دوستی وکړه دا نصرانی شو. چې کم خلک دا خواري کوي، دا کوشش کوي چې موږ د یهودو سره د نصرانیانو سره دوستی وکړو، موږ د اهل کتابو سره دوستی وکړو. که دا هر څوک دي، الله فرمایي دا د منافقت په مرض باندې اخته شوي دي. فی قلوبهم مرض، په زړونو د دوی کې. که څوک ورته وایي چې ولې تاسو د کافرو سره دوستی کوئ، دوی یقولون، دوی وایي نخشا ان تصیبنا دائره، موږ یریږو چې موږ ته مصیبت ونه رسیږي، اقتصاد به مو بیا خراب شي او دوی به را باندې پابندیانې ولګوي. لکه ګوره په افغانستان باندې پابندیانې لګولې دي، پیسې کنګل کړي دي، نو موږ سره به هم بیا داسې چل وکړي، نو تجارت به را سره نه کوي، موږ به بیا ملک په څه باندې چلو، موږ به خپل سیاست په څه باندې چلو، پوځ به په کومه طریقه اداره کوو. بل دوی سره اټوم دی، دوی سره سمندرونه دي، دوی سره فضا ده، دوی سره ځمکه ده، موږ به ختم کی، زمونږ حکومتونه به ړنګ کی. نو موږ د دې وجه نه ورسره نخشا ان تصیبنا دائره، موږ یریږو چې موږ ته چېرته مصیبت ونه رسوي. او دې ته علامه اقبال ویلیو چې اصل شرک دا دی
وی هر چې رمز مصطفی فهمیده است شرک را در خوف مزمر دیده است. څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمز او په دین پوه شوی دی نو هغه دا دی چې یره دا شرک دی چې ته د کافر نه یریږي او دوی لوی رب نه چې د دنیا خالق او مالک دی او ورځ او شپه راولي او دا دنیا نظام دی هغه په کنټرول کې دی ته د هغې نه نه یریږې. کوم محبت چې دوی په زړه کې د کفارو سره کړی وه بیا به دوی پښیمانه شي چې ولې موږ دا چل کولو، ولې موږ د کافرو سره دوستي کوله. موږ خو دا فکر کوو چې دا کافران به ټول عمر همدلته وي، موږ ته څه پته وه چې دوی به ځي. نو بیا به څوک د تیارو پسې نښلي، څوک د وزرو پسې، څوک د ټیرونو پسې چې موږ بس ځو. موږ دا زموږ انډیوالان چې لاړ شي موږ دلته د مسلمانانو سره ژوند نه کوو، زموږ انډیوالي چې چا سره ده بس همدوی سره موږ بیا ژوند کوو. زمونږ دغه ژوند په کار دی چې دوی کوم ژوند کوي، دوی چې څنګه عیاشي کې ژوند کوي، دوی چې څنګه جامې وباسي، موږ هم دغسې ژوند کول غواړو.